بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، محترمو راشي نن یو عجیبه فایده در سره شریکه کم. که ستاسو فکر ډیر مسلمانان چې په هغو کې به یو زم یم او یو به ته هم یې، زړه یې دا غواړي چې مونځ وکړي او هر مونځ په جمع وکړي، خو ورته تکلیف وي، دا مونځ ورباندې بوجي او دا مونځ ورته یو درون شی ښکاري. دا وجه څه ده او علاج څه ده او دا علاج ته څنګه حاصلولی شي؟ راشئ نن دا درې شیونه در وښیم. الله رب العالمین دا درې سره په سورة بقره کې په 45 او 46 نمبر آیات کې ذکر کړی دي او دا هر ورځ زموږ مخې ته په تلاوت کې تیریږي، خو مع الاسف چې موږ پکې سوچ نه کوو. الله رب العالمین په دې آیتونو کې فرمایي: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ويتاسو کومک وغواړئ په مانځه او په صبر سره. صبر نه مراد یا عام صبر دی او یا بعضې مفسرین فرمایي چې د صبر نه مراد روژه ده. المهم چې هر شی ته مراد یې، خو زموږ مقصد نن ده مانځه سره دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسې په مانځه او په صبر سره کومک وغواړئ او بیا دا وایي چې وانها دا مونځ چې دی لکبیرتون، دا ګوره سخت کار دی، بوج دی، تکلیف دی، درنوالی لري. وجه یې څه ده یا ربي؟ وجه دا ده چې زمونږ په مانځه کې خشوع نشته. نن سبا ډیر خلک چې مونځ کوي، هغوی مونځ ختم شي خو دوی خبر نشي چې ما څه په مانځه کې وویل. بالکل خشوع ختمه ده او د دې وجې نه ورباندې مونځ هم بوج کیږي او زړه یې نه غواړي چې مونځ وکړي، ځکه دی د مانځه نه خوند نه اخلي. خو چې کله خشوع پکې راشي نو بیا الله فرمایي چې وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. که د خشوع په مانځه کې راله نو بیا ګوره دا سخت کار نه دی او دا ځکه چې ته به بیا د مانځه نه خوند اخلي او کله چې سړی د یو شي نه خوند اخلي هغه په انسان باندې نه بوج کیږي. که ستا ملګری تا ته د هغه خبرې خوند درکوي نو تا باندې هغه د هغه خبرې بوج کیږي؟ هیڅکله نه بوج کیږي. که 3 ورځې در سره ناست یم ته ورسره خوشحاله یې، ځکه د هغه د خبرونه ته خوند اخلي. او د دې وجې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري چې کله به ډېر ستړي شو، سفر به وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله ډېر سفر وکړو نو بلال رضی الله عنه ته به وفرمایل چې ارحنا بها یا بلال، ای بلاله مونږ په مانځه باندې دمه که او حسام وکړه. په مانځه باندې به هغوی ته هم بدني او هم روحاني وسایي او دمه حاصلېدل او دا ځکه چې هغوی د مانځه نه خوند اخیسته. نو په مانځه کې خشوع راوله، یقینا چې بیا به مونځ نه در باندې بوج کیږي او بیا به هغه سړی در نه جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کم سړي په باره کې فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به 2 کسان د عرش د سوري لاندې، په هغو کې یو هغه سړی دی چې ورجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی چې د هغه زړه په مسجد پسې ځوړندی. مطلب چې یو منځ وشي بیا یې زړه چې یا الله بل اذان به کله کېږي چې بیا مسجد ته لاړ شم بیا منځ وکړم. نو خشوع راول. خشوع څنګه راځي؟ زه څنګه خشوع راولم په زړه کې؟ د دې علاج هم الله رب العالمین په دې بل آیت کې ښودلی، هغه دا چې دا عقیده فخه که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. دا عقیده او دا یقین په زړه کې راوله چې زه به یو وخت د الله رب العالمین سره مخامخ کېږم او الله رب العالمین به یو وخت زمانه تپوس کوي او زه به د هغه سره خبرې کوم او زما او د هغه په منځ کې به هیڅ ترجمان نه وي. او دارنګې دویم دا عقیده او دا یقین په زړه کې راوله چې زه به یو وخت د دې دنیا نه ځم، زما وزارت، زما بادشاهي، زما مال، زما شهرت، زما اولاد، زما جایدادونه، زما چې څومره دلته کاروبارونه دي په دې دنیا کې، ملګري مې دي، اشنایان مې دي، دا به ټول زمانه پاتې کېږي. خپلوان، ښځه، اولاد، دا به ټول پاتې کېږي او یو وخت به زه دې تورو خاورو ته
ځم او هلته به بیا الله زما سره حساب کوي. نو چې کله دا یقین ته په زړه کې راولې نو بیا به ته د مانځه ترجمه یې زده کړې، ته به د مانځه معنا یې زده کړې او بیا به ته په مانځه کې د الله نه یو شی غواړې، طلب به کوې او ورسره به ته د الله نه یریږې. او چې کله طلب او یره دواړه سره یو ځای شي نو په خپله ستا په مانځه کې خشوع راځي، او چې خشوع راله نو د مانځه نه به خوند اخلې، او چې خوند دې واخیسته نو بیا مونځ نه در باندې بوج کېږي. الله رب العالمین دې ما او تا دواړو ته د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې مونږ منځګزاره وګرځوي.